Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back on e-learning Pashto online WhatsApp class. I hope guys you are doing well. In today's class we're gonna go through the vocabulary and communication, and then we would follow the book of starter. بیا هم تاسو ته خراغلاس ویم. راځو د نن ورځې درس باندې شروع کوو. زمونږ د نن ورځې درس فایل 2A We are Canadian دا موضوع ده. We are Canadian معنا مونږ کاناډايان یو. د درس مطابق تر هر څه د مخه راځو لومړی د نن ورځې درس لغاتونه یا هم هغه کلمات کوم چې دی هغه اخلو او له هغه څخه وروسته بیا مونږ د کتاب درس ته ورځو. Repeat after me these words: nationality, nationality, stress, stress, same, same, free, free, vacation, vacation, correct, correct, ask, ask, question, question, mark, mark, greet, greet, different, different, affirmative, affirmative, negative, negative, seat, seat, number, member, member, mystery, mystery. دا د دې یونټ شپاړس وکابلري یا هم لغاتونه د دغه لغات کې موږ وکابلري بینک یا هم ګروپ ورډز هم لرو کوم چې په ورسیو صفو کې دی هغه د نمبرز اړوند دی. موږ سره نمبرز 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 30 33 40 44 50 55 60 66 70 77 80 88 90 99 100 or 100. دا هم د وکابلري درس. ګرانو زده کوونکو هر کله چې تاسې نوی درس تعقیبوئ د هر څه د مخه همغه د یونټ لغاتونه زده کوئ او په دویم قدم کې بیا یونټ ته داخل او په دویم قدم کې تاسو باید دماغه یونټ کوم چیرته تاسو ګرامري موضوع لرئ هغه باندې کار کوئ او ګرامري موضوع زده کوئ او په دریم قدم کې تاسو د معمول په څیر همغه یونټ درس اخلئ او دا لغاتونه به تاسو ته په هغه یونټ یا فایل کې به تکراریږي. نو په دې ترتیب سره به لغاتونه ستاسو ذهن کې تر ډیره بریده پاتې کیږي او کله چې تاسو کتاب مو مطالعه کوئ په وروستۍ برخه کې د یونټ په وروستۍ برخه کې تاسو دغه پوښتنې به تاسو د ځان نه کوئ د تل په څیر لږ مخکې مې هم تشریح کړی و. فایل 2A We are Canadian اړوند پوښتنه I am from Japan. What's my nationality? وایي زه د جاپان څخه یم. زما ملیت څه دی؟ They are from America. What's their nationality? هغوی د امریکې څخه دي. د هغوی ملیت څه دی یا قومیت؟ You are from Afghanistan. What's your nationality? ته د افغانستان څخه یې. ستا قومیت ملیت څه دی؟ Excuse me, are you in English class? وبخه آیا تاسې په انګلیسي ټولګي کې یاستئ؟ I am Ali and I am Afghan. What about you? زه علي یم او زه یو افغان یم. او تاسې؟ Are you on vacation? آیا ته په رخصتي باندې دلته؟ Who are they? Who are they? هغوی څوک دي؟ Is راشد خان افغان؟ آیا راشد خان افغان دی؟ Is Nokia Chinese? آیا نوکیا یو چینایي کمپنی ده یا چینایي ده؟ نو د درس په وروستی قدم کې به تاسې دغه اووه نه لس پوښتنې د ځان نه کوئ. کوشش وکئ ځوابونه ولیکئ او زیات نه زیات تاسې په سپیکینګ یا خبرو ډول سره پراکټس وکړئ. Now guys, let's get to the American English file starter book. اوس راځو کتاب ته.
زمونږ د نن ورځې درس دغه صفحه کې دی verb be we you they بیا هم د to be verbs موضوع ده کوم چې مونږ په تیر درسونو کې ویلي کوشش وکړئ تیر ویډیوګانې د to be verbs په باره کې وګورئ بیا تاسو کولی شئ ډېر څه وپوهیږئ په ویکابلري کې نیشنالټیز اړوند غږیږي او په ورډ سټریس کې په پروننسیشن کې ورډ سټریس او دوه ډوله ساونډونه د ش او د چ اوازونه در پیژنو خلاصه د درس دی are you Korean وای آیا تاسې کوریایان یاستئ yes we are هو موږ یو زمونږ د فایل 2A یونټ یا فایل درس موضوع عنوان د we are Canadian وای موږ کاناډایان یو دلته عموما موږ ملیت یا قومیت په باره کې غږیږو په ویکابلري سیکشن کې موږ د څه وایي نیشنالټیز وایي where are they from وایي دوی د کوم ځای څخه دي complete the sentences with a country وایي دا خالیګاو کې کومې جملې چې دی وایي تاسو د هیوادونو نومونه ولیکئ قومونو نومونه الریډي لیکل شوي تاسو صرف د هیواد نوم ولیکئ لکه ګوره I am Japanese نو طبیعي خبره ده چې موږ وایو چې she is from Japan I am Canadian نو وایي دی به د کوم هیواد دی په عین ډول سره I am Mexican وایي دا ښځه به د کوم هیواد څخه وي نو دا خالیګاو ډکول ستاسې خپل کورنۍ دنده ده For more vocabulary lesson, let's go to page 117. د vocabulary لپاره راځو یو سلو ولسم صفحې ته ځو دلته تیر ورځې کې موږ د هیوادونو نومونه اغوستي وو دلته بیا دماغه هیوادونو نیشنالټیز یا هم کوم قومونو نومونه دي هغه هم موږ اخلو So now you guys listen and repeat the countries and nationalities. تاسو یو کار وکړئ زه دلته listing play کوم او ورته غوږ شئ او هغه هیواد او د ملیتونو نومونه چې اورئ repeat after it ورپسې یې تکراروئ and it's track 1.43 او د موږ سره 1.43 track یا هم ځای دی 43 Brazil Brazilian Canada Canadian Chile Chilean China Chinese England English Japan Japanese Korea Korean Mexico Mexican Peru Peruvian Portugal Portuguese Saudi Arabia Saudi Spain Spanish the UK British the United States American Vietnam Vietnamese دا موږ سره د هیوادونو او ملیتونو نومونه وو په دغه باکس کې تاسو ته یو څه معلومات درکړي The word for a language is often the same as the nationality adjective. وی په اکثر اوقاتو کې هغه لغت چې ژبې د کاریږي هماغه لغت قومیت لپاره هم ورته وي مثال په ډول سره کاناډا انګلند د UK د US دغه خلکو ژبه څه ده انګلیش دی برازیل پرتګال دغه خلکو ژبه پرتګیز دی مکسیکو پرو سپین چیلی دغه خلکو ژبه سپانیش دی سعودي عربیا د دې رسمي ژبه یا ژبه عربیک دی خو کچې د تاسو پام کړو وسی انګلیش موږ سره دوه معنی لري یو انګلیش یعنی د خلکو ته ملکی چې څوک په انګلند کې اوسېږي یعنی ملیت هم د خلکو دی او بل انګلیش ژبې ته هم کاریږي پرتګیز او سپانیش دا دریونه ورته معنی لري پرتګیز پرتګالیانو ته ملکی یا هم پرتګالی ژبې ته ملکی سپانیش هسپانویانو ته ملکی هسپانوي ژبې ته ملکی نو لہذا د ژبې لپاره او یا هم د قومیت لپاره ځینې اوقاتو کې موږ ورته یا یو لغت لرو د دوه لپاره بل نوٹ موږ سره چې دا وایي countries nationalities and languages begin with a capital letter کچې د تاسو د هیوادونو نومونه لیکئ کچې د تاسو د قومونو نومونه لیکئ یا قومیتونه یا ملیتونه او کچې د تاسو د ژبو نومونه لیکئ اول تورې باید همیش لپاره لوی اوسي
لاندې راځو دغه برخه کې تاسو ته څه وایي رائټ یور نېشنالټي وایي دې ځای کې تاسو خپل ملیت یا قومیت ولیکئ لکه مثال افغان دې ځای کې ولیکئ او په وروستۍ برخه کې موږ سره بیا هم وایي تاسو د لاندې جملې بشپړې کړئ لکه آیم د خالیګاه کې تاسو ولیکئ که نه څوک هستئ ان آیم او یعنی اولنې خالیګاه کې تاسو خپل نوم ولیکئ په دویمنۍ خالیګاه کې تاسو خپل نېشنالټي ولیکئ په ورپسې خالیګاه کې تاسو خپل دغه ښار نوم ولیکئ او ورپسې وروستی قدم کې تاسو د هیواد نوم ولیکئ نو په دې ترتیب سره دا څلور واړه خالیګاوې بشپړې کوي هر کله مو چې دا کمپلیټ کړ then you have to read your sentences aloud بیا خپل جملې په لوړ غږ سره تکرار کړئ so let's return to page 10 واپس لسم صفحې ته راګرځو بل موضوع موږ سره دلته چې دی په سی سیکشن کې وایي listen say the next nationality زه د لیسنګ پلی کوم تاسې زده کوونکو پام یا هم ډېر متوجه اوسئ دلته په لیسنګ کې دغه خلک خپل هیواد نوم اخلي تاسې قومونو یا هم ملیتونو نومونه ویوئ په یاد لرئ کله چې تاسې هیواد یا ځای نوم اخلئ فرام کلمه کاروئ خو قومونو سره بیا فرام کلمه نه کاروئ لکه ګوره دا ښځه وایي I am from Spain وایي زه د سپین څخه یم نو ته به څنګه وایې چې دا هسپانوي ده she is Spanish لکه مثال زه یم چې I am from Afghanistan نو ته به څه وایې he is Afghan نو همدې ترتیب سره تاسې غوږ ونیسئ هیواد نوم چې ورته د دغه ټونګ اواز نه وروسته بیا تاسې کولی شئ خپل ځواب ورکړئ he is یا she is او نېشنالټي نوم استعمال کړئ listen and say the nationality 1.44 1. I'm from Spain. She's Spanish. تاسې بیا غوږ ونیسئ خپل ځواب ورکړئ او دیو هم ځواب درکړئ که چېرته ستاسو ځواب صحیح و ښه خبره که نه نو تاسې ځواب ته مو غوږ ونیسئ او تکراروئ ورسره I'm from Korea. He's Korean. 3. I'm from Canada. She's Canadian. 4. I'm from the United States. He's American. 5. I'm from Mexico. He's Mexican. 6. I'm from Portugal. She's Portuguese. 7. I'm from Vietnam. He's Vietnamese. 8. I'm from Brazil. She's Brazilian. 9. I'm from Japan. She's Japanese. 10. I'm from England. He's English. 11. I'm from Saudi Arabia. She's Saudi. 12. I'm from China. He's Chinese. 13. I'm from Peru. She's Peruvian. 14. I'm from Chile. He's Chilean. 1.45. دا موږ سره ټیسټ یا هم لنډ شانده ازموینه په پروننسیشن سیکشن کې موږ سره بیا هم وایي ورډ سټریس کې وایي د سیم سټریس اور ډیفرنٹ سټریس
وای تاسو غوښ شئ آیا دا لغتونه ورته ډول سټرس خوري او که فرق کوي دو لغتونه یعنی کانټری ورسره نېشنالیټیز موږ دغه سیکه چې د دوه یو شان د تلفظ کې تاسو اس لیکه اس معنا سیم کچې د دوه سره لږ تفاوت سره تلفظ کې نو بیا تاسو لیکئ ډي listen and underline the stress level وای غوښ شئ کومه برخه چې سټرس خوري او هغه په نخښه کوي او بیا وګورئ چې دوه لغتونه که ورته تلفظ کې سیم لیکئ که فرق سره کوي نو بیا ډیفرنٹ یا هم ډي لیکئ listen کوئ 1. Brazil. Brazilian. 2. China. Chinese. 3. England. English. 4. Canada. Canadian. 5. Peru. Peruvian. 6. Mexico. Mexican. 7. Japan. Japanese. 8. Vietnam. Vietnamese. راځو د بل طرف ته وی listen and repeat the words and sounds وی غوږ شئ د لغتونه او اوازونه سره تکرار کړئ موږ سره دوه ډوله اوازونه دي یو دغه فونیټیک سمبول کې دغه اواز ته ش یا د شین اواز دی او دغه ډول اواز چې دی د بیا موږ سره د چ اواز یا هم فونیټیک سمبول کې د چ ساوند جوړوي نو تاسو غوږ شئ او د لغتونه او اوازونه تکرار کړئ 1.46 Shower. Shh. She. Spanish. English. Vacation. Chess. Ch. Teacher. Chair. China. Portugal. اوس راځو همدغه اوازونو موږ مخکې لغت په ډول لرل اوس همدغه اوازونه تاسو ته جملې په شکل کې وایي listen and practice the sentences غوږ شئ او دا جملې پریکټس کړئ تاسو اوس 1.47 She's Spanish. She's on vacation. He's a Chinese teacher in Portugal. دا موږ سره پروننسیشن برخه کوشش وکړئ دغه لغتونه او کم دو جملې چې مو وویلې دا تاسو ډېر زیات پریکټس کړئ ریډ دیم الاؤډ یعنې لوړ غږ سره ووایئ او ډېر زیات بار بار تکرار کړئ تاسې listening and speaking section کې وایي listen and number the pictures 1 3 وایي غوږ شئ او دا کمې درې عکسونه چې دي تاسې خبرو د غوږ ونیسئ همدې خبرو په طرز کې درې وړ عکسونه چې کم یو خبرو سره میچ کیږي تاسو نمبر کوئ ممکن مثال دغه خبرې د دې دویم عکس مربوط وي نو دلته 1 ولیکئ که چې د دغه اولنۍ خبرې د دریم عکس مربوط وي دلته 1 ولیکئ همدې ترتیب سره دا دوه نورې خبرې نو متوجه اوسئ عکسونو ته او عکسونه او د خبرې سره میچ کوي څه ډول سره یعنی تاسو عکسونو کې کوم چې شمارې لیکلي تورې لیکل دي سره شمارې ورکوي listen and number the pictures ډیر زیات متوجه اوسئ خبرو ته او عکسونو ته ګورئ 1.48 1 Excuse me, are these seats free? Yes, they are. Please sit down. Thanks. 2 I'm Max, and she's Liz. We're Canadian. Are you on vacation? Yes, we are. How about you? We aren't on vacation. We're students. 3 Are you American? No, we aren't. We aren't from the U.S. Oh, are you from Japan? No, we aren't. You aren't American and you aren't Japanese. Where are you from? We're from Canada too.
وشو ده This time listen and repeat the dialogue. دا دفعه بیا غوږ ونیسئ او دا کم dialogues چې دی ووایي دا ورسره تکراروئ. 1.49 1. Excuse me, are these seats free? Yes, they are. Please sit down. Thanks. 2. I'm Max, and she's Liz. We're Canadian. Are you on vacation? Yes, we are. How about you? We aren't on vacation. We're students. 3. Are you American? No, we aren't. We aren't from the US. Oh, are you from Japan? No, we aren't. You aren't American and you aren't Japanese. Where are you from? We're from Canada too. دا dialogues بیا هم راځو معنا ته Liz وی excuse me او بخه are these seats free وی آیا دا چوکیګانې اوسګارې دي Yes they are وی هو دي Please sit down وی مهربانه کینه Thanks مننه په دویم پارت کې وی I'm Max and she is Liz We are Canadian وی زه Max یم او دی Liz دی یعنی نمونه هم سره دا دي We are Canadian وی مونږ کاناډایان یو Are you on vacation آیا ته په رخصتي باندې دلته Yes we are وی هو مونږ یو How about you او تاسې څنګه We aren't on vacation وی مونږ په رخصتي باندې نه یو We are students وی مونږ شاګردان یو درېمه برخه Are you American وی آیا تاسې امریکایان یاست No we aren't وی نه مونږ امریکایان نه یو We aren't from the US وی مونږ د امریکې څخه نه یو Oh are you from Japan نو آیا تاسې جاپان څخه یاست No we aren't نه مونږ جاپان څخه هم نه یو You aren't American and you aren't Japanese Where are you from تاسې نه امریکایان یاست او نه هم جاپانیان د کوم ځای څخه یاست We are from Canada too وی موږ هم د کاناډا څخه یو نو کوشش وکړئ دغه ډایلاګس کوم محاورې چې دي پارټنر سره یا ملګري سره تاسې پریکټس کړئ په ګرامر سیکشن کې چونکې موږ تیر ورځو کې ویل هم دي ځکه همدلته تشریح نه کوو خو تاسو دومره وکړئ we are full form we are the negative form دلته ولیکئ ګوره you are contraction the full form you are the negative ولیکئ تاسې there full form ولیکئ او contraction هم لیکلی they are نو دا خالي ډکئ د نور ګرامر درس لپاره تاسو باید حتما 94 صفحې ته لکه د نورو درسونو په حیث لاړ شئ په څیر لاړ شئ 94 صفحې درس کې تاسو همدغه موضوع راخیستل شوی دی هلته یې ښه تشریح کړي تاسو لیسنګ وګورئ لیسنګ وکړئ همدارنګه مطالعه یې کوئ مخامخ کوم اکسرسایز چې دی هغه تاسې حتما باید ترسره کړئ که چېرته غواړئ په ګرامر ټو بي ورډز باندې وپوهیږئ او که چېرته کوم پوښتنه او ستونزه وي هغه موږ سره شریکئ هر کله مو چې کارخانګي ترسره کړه کوشش وکړئ د خپل کارخانګي هغه عکسونه اخلئ او موږ سره شیر کوئ ګروپ کې راځو په سې برخه کې تاسو نه بیا هم شارټ غوندې کویز یا هم امتحان اخلي څه وایي لسن say the question وایي غوږ شه ګوره دې مثبتې جملې وایي تاسې ورنه پوښتنې جوړوئ زه د لیسنګ پلی کوم تاسو مثبتې جملې اورئ او بیا همدغه مثبتې جملې لږ څه د مین وروسته تاسې سوالې ته اړوئ بیا ځواب ته مو غوږ ونیسئ آیا صحیح ده که غلط دی listen say the questions 1.50 1.51 1. You're Peruvian. Are you Peruvian? 2. They're Japanese. Are they Japanese? 3. We're Brazilian. Are we Brazilian?
Brazilian? 5. They're English. Are they English? 5. You're Saudi. Are you Saudi? 6. We're American. Are we American? 7. They're Portuguese. Are they Portuguese? 1.5. دا موضوع هم در سره شو راځو ورسته درس ته ورسته موضوع ته هغه چې د سپیکینګ اړوند دی وای تاسې دلته عکسونه وګورئ د نړۍ مشهور خلک او همدارنګه چیزونه دي خوراکونه پوښتنې جوړې کوي وای او بیا پارټنر نم دا پوښتنې تاسې وکړئ لکه ګوره موږ سره د عکس کې دا ښځه ده دا اډیل نومیږي او امریکایي دا وکنه تاسې پوښتنه جوړ کړئ نو څنګه به وایي از اډیل امریکن از اډیل امریکن یا وایي از شي American آیا دا امریکایی ده نو وایي yes she is no she isn't او وایي she is British she is Chinese که چې د جواب منفي اوس همدې ترتیب سره پوښتنې کوئ او بیا ځوابونه ورکوئ لکه ګوره فار ایگزامپل ووایي چې is she Spanish آیا دا ښځه اسپانوي ده لکه ووایي is it Peruvian or is tacos Peruvian آیا دا خواړه پروي دی یا آیا دا tacos خواړه د پرو هیواد څخه د همدې ترتیب سره دا ټولو چیزونو په باره کې تاسې is سره او بیا سبجیکټ پروناون او بیا هغه نشنالټي سره تاسې پوښتنې وکړئ او ځوابونه ورکړئ دا خپله پوښتنه کوئ ځان نه او که چېرې د پارټنر اوسي نو بیخي اعلی ده you need to practice on all these speaking section back at home on your offline class. Thank you guys very much for being with me. Wish you all the best. See you in next lecture.